دې وجنه او دغه امام رحم الله صبر ته انسان وګوري، صبر ته د دیانت ته انسان وګوري، د تقوا ته انسان صبر درجه دار د صبر. یو ځل دغه مشهور روایت ته ان شاء الله اند جمله مونږ باغی بحث وکړو چې ټول شپه د عبادت کوي خده د ورځې به صرف دقیقه کوله خلوله او دبو. یو کس ته پته ولګی چې امام صاحب رحم الله د آرام وخت دا غنټه ودا ټیم دی، دته چې پته ولګی چې امام صاحب رحم الله به وسو د شوی آرام پرما شوی وای د راغره امام صاحب رحم الله دروازه وټکول ټک 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 ټک. امام صاحب رحم الله را روان شو، आवाज کوي د نسو کې دی ورته وی پلان کې ما سره پر راغلی یاره د یو مسلې ته پوس کوم. امام صاحب رحم الله دروازه کولاو کلبار تر وته دی ورته وی یاره د مسلې لپاره راغلی او خو امام صاحب چې تر وته مسله را نه هیر شو. واسطه امام صاحب د آرام ټیم دی 24 غنټه هغه عبادت توقف ټول ورځ ناشته ر مسایلو د لپاره هغه وخت کې د صالح ناراضي خاص په دغه ټیم کې راغی چې امام صاحب د شوی د دروازه ټک 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 اوس کومګه مې قرآن یې دا ټیم راځي ټول ورځ چې جمعات کې ناسو مدرسې کې ناسو متا ته ټیم نه معلوم. امام صاحب رحم الله ورته زرا یاد کا واپس امام صاحب لاړو د شو دته پته ولګی چې سترګې ور ټک ټک به دروازه وټک به امام صاحب راغی دی ورته وی چې مسله را تر یاد شو چې تاسو دروازې تر ورسې بیا نه هیر شو. امام صاحب رحم الله ورته بیا را یاد کړه. امام صاحب په دریم ځل چلاړو خوب سترګې ور بیا دروازه ټکای په دریم ځل دې دوباره را بیا دروازه امام صاحب رحم الله چې راغی وای چې هغه مسله را یاد شو. اوس مسله سره که تاسو اوهمو ته سو وای نو تاسو مسله روغ پرې نه دی. امام صاحب رحم الله ته هغه مسله دا دل راغله ما چې انسان دا لوی بول لوی امتیازي د دې خون څنګه خون اوس درې ځل یو سړی را پاسور خوبه او مسله سره عجیبه مسله ده. امام صاحب رحم الله هغه ته فرمایل ول تا دومره تکلیف کړه دا خو مسلې سره تعلق نه ساتي خو تا دومره تکلیف کړه دی راغلی نو لهدا زبر ته مسله وې ما. امام صاحب رحم الله علم ته ګوره هغه ورته کله چې ابتدایي وخت ردی ابتدایي تازه نو د دې رنگ خوږي او چې کله وخت وشي زاړه شي نو د دې رنگ به تریو شي تریخ شي. د امام صاحب له جواب څور کوي ګوره ورته وی تاسو کلی دي. امام صاحب رحم الله فرمایي هر څه په سکلو باندې نه کیږي ول د دین اندازه لګیږي چې کله دا تازه نو مچان دی لرازي او مچان دا خوږ سیز لرازي او چې کله دی باندې وخوړي بیا مچان ناراضي نو د دین معلومیږي چې خوند تریو شي یا تریخ شي. هغه سړی په دغه ذکر امام صاحب په لاس کې خور توبه وستا ویل امام صاحب صرف د امتحان د لپاره راغله ما او پلان کې شرط خو هغه ویل د امام ابو حنیفه رحم الله صبر زیات ته او ما وی نه د سفیان ثوری رحم الله صبر زیات ته نو ول واقعي تاسو صبر چې د کومې درجه ته رسیدل دې ته څوک نشي رسیدل. یو ځل روان د دروازې پورې یو سړی پسې را ورسېدو په خپل امام صاحب رحم الله پلار وفات ته مور بډای دا سړی پسې راغی. امام صاحب رحم الله ته وی امام لګ ودرېګ ابو حنیفه زما سره کار دی. امام صاحب رحم الله ودرې دو څه کار دی غرمه د کور تر روان دی. امام صاحب رحم الله هغه ورته ما ورېدل دي چې ستا بډای مور د کورو او پلار دی وفات دی ردی لپاره راغلم چې دغه مور دی په نکاح باندې راکا. اوس کما او تاسو څوک سر به مات کو خبيثه ترازی دې قسمه خبره کې. امام صاحب رحم الله جی جواب ورکړي ول زما مور عاقله بالغه ده او شرعي مسله ده چې یو عاقله بالغه زنانه باندې هیڅ ظلم او جبر زور نشي کولای. زبه مې مور نه تاسو کوم که مور می تیار و ټیک ته دربه کوم په نکاح باندې. امام صاحب رحم الله دا سړی په دغه ذکر توبه وباسي. امام صاحب دا تاسو مال څنګه جواب راکو نو د صبر درجه ته وګوري او دیانت ته وګوري. جی دیانت ته وګوري. یو شاګرد دی امام صاحب رحم الله دا د کپڑے او د ریخم یو لوی تاجر امام منی رحم الله یو شاګرد دی د 300 درهم یو کپڑا په مکه مکرمه په یو کس باندې په 1200 خرڅ کړی دا په 1200 درهم. امام صاحب رحم الله چې خبر شو دغه خپل شاګرد د کاروبار نه لری کو او په خپل باندې مکه مکرمه تلاړو دغه کس هلیه ته پوسه ته وګسنګ سره د رقمزي د مکه مکرمه هغه سړی ته ورسېرو دغه سره ډیر تکرار وکړ هغه نه پسه ور تخپل پیسې واپس لول لشپک دا 800 روپۍ واپس واخله زمون 800 درهم کړه د باقي زمون نه کړه دستا کیږي واپس والا.